بسم الله الرحمن الرحیم. زه سیلاب شینواری ستاسې ورور یو ځل بیا ستاسې خدمت ته حاضر شوی. زه نن غواړم تاسو ته د دوو ویبسایټونو په اړه معلومات درکړم چې یو یې تاسې کولی شئ خپل تصاویر مو که هغه تاسو څخه کوالټي خرابه شوې یا مخ پکې خیره خیره راغلی وي یا بکګراونډ تغییرول وي یا هم مختلف د تصویر مختلف ډول جوړول، نو هغه فقط په یو عادي ویبسایټ باندې زه غواړم تاسو ته معلومات درکړم د هغې ویبسایټ په اړه. تاسو کولی شئ د هغې ویبسایټ په واسطه خپل تصاویر منظم او برابر کړئ، که هغه د پاسپورټ وي، که خپل ستاسې خپل تصویرونه وي او داسې نور. دویم ویبسایټ چې تاسې د هغې په واسطه کولی شئ خپل د انټرنټ سپیډ چې نن سبا یې ډیری خلک غواړي او که خپل انټرنټ وګوري او یا هم هغه که هره برخه کې کار کوي نو خپل د انټرنټ سپیډ ورسره ګوري، نو د انټرنټ د سپیډ ویبسایټ درښیم. دا دوه ویبسایټ یې چې تر ټولو مهم ویبسایټونه دي او تاسو ته نن در معرفي کوم او تاسو کولی شئ ترنه استفاده وکوئ. دوه ویبسایټونه تاسې په سفاري او ګوګل کروم کې په دواړو کې تاسو کولی شئ خپل استفاده وکوئ، خپل مشکل مو حل کړئ، خپل تصاویر مو یا خپل مشکلات مو حل کړئ. نو تاسو په هم ګوګل کې او هم سفاري کې، سفاري په آیفون موبایلونو کې او په ګوګل کې، نو زه تاسو ته لومړی په سفاري کې ښیم. نو تاسو په دواړو کې کولی شئ چې له دې څخه ګټه واخلئ. نو له هر څه د مخه که تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو هم درسره لایک کړئ. راځو ملګرو، لومړی سفاري ته په سفاري باندې کلیک کوو او بیا راځو د سرچ برخې ته. په سرچ کې کټ آوټ پرو وهو. کټ آوټ پرو به ولیکئ. د کټ آوټ پرو سره بیا تاسې ګو ته ځئ، یا که هملته تاسو ته راغی نو پاس لیکنه کې راځي هملته به یې ووایئ، که نه ګو ووهئ، کټ آوټ پرو ولیکئ، ګو ووهئ، تاسو خپل هغې ویبسایټ ته ننوځئ. نو دا ویبسایټ ده. په دې کې ګوره تاسې کولی شئ چې خپل د تصویر بکګراونډ مو تغییر کړئ. خپل تصویر مو که په دې ډول انهرنس شوی یا تصویر خراب وي نو دغسې کولی شئ چې جوړ کړئ. په هر یو چې کلیک وکړئ هملته تاسې خپل تصویر اپلوډ کوئ. له هغې وروسته تاسو ته خپل تصویرونه که کارټون په شکل جوړوئ. راځو بل ویبسایټ ته. بل ویبسایټ ته راځو چې وای فای سپیډ ټیسټ. کله چې تاسو دا ووهئ نو په دې کې به تاسو ته ډېر ویبسایټونه راشي، خو تر ټولو ښه ویبسایټ چې دی هغه به نو تاسې وکولی شئ چې دغه اوکلا نه سپیډ ټیسټ بای اوکلا په دې باندې به کلیک وکوئ. نو تاسو به بیا داخل شئ، نو بیا د هغې په مرسته کولی شئ. دلته تاسو داخل شئ، تاسو ته اوس درښیي. زما انټرنټ ضعیفه دی نو ځکه نشو کولی. نو دا ستاسې ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ او یوټیوب درسره سبسکرایب کړئ. مننه ډېر زیاته له تاسو ټولو. الله حافظ.